د کندوز ولایت رهبری د دغه ولایت د یو شمېر دولتي ادارو له رئیسانو سره خان آباد ولسوالۍ ته تللی دی. چارواکي د دغه سفر موخه له خلکو سره لیدل او د هغوی د ستونزو څېړل په ګوته کوي. دوی وایي چې د کندوز والی الحاج مولا نثار احمد نصرت د خلکو د ستونزو د اورېدو پر مهال هم د دوی وړاندیزونه او نظریات له نږدې واورېدل او د شته ستونزو د حل ژمنه یې ورسره وکړه. دغه کوم مشکلات او نظرونه دا یې واورېدل او ځان سره به یادداشت کړي. انشاءالله څومره چې د دوی په وسه وي هغه د تاسې مشکل بالی، که د دوی وسه نه وه هغه به خپلو وزارتونو ته پیشنهاد کوي. تاسې مشکلات به تر وزارته پورې موږ رسوو. دا د موږ مسؤلیت ده چې څومره د موږ وسه وي، ځکه دا د موږ مسؤلیت ده، دا د موږ کار ده. او که چېرته موږ وسه نه وه تر هغه مرجع پورې به یې رسوو. تاسې مشکل به انشاءالله حل کېږي. د کندوز والی بیا هم اسلامي امارت د خلکو حکومت وباله او وی ویل چې موجوده نظام د خلکو د هوسا ژوند او غوره خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې د نظام د پیاوړتیا او د هیواد د پرمختګ او د جهاد د دورې په څیر خپل اتحاد او اتفاق په ساتلو کې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. موږ انشاءالله دا مسؤلیت ده. یو خو دا موږ غواړو چې خپل ولس علما موږ سره خپل نظریات شریک کړي. هغه کوم کارونه چې باید هغه وشي د موږ ورته فکر نه وي، دوی د موږ فکر ورته وکړي. موږ خپله مسؤل یو، ځان مسؤل بولو په دنیا کې په آخرت کې. دا د موږ مسؤلیت ده، دا یو امانت ده د موږ غاړې ته. په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دغې ولسوالۍ ته د کندوز ولایت د مشرتابه له راتګ څخه خوښي څرګندوي. دوی چې د اسلامي امارت په بشپړه توګه ملاتړ کوي او په وینا یې اسلامي امارت د امنیت د تأمین، د انکشافي پروژو په پلي کولو او د ولسي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خپلې ټولې ژمنې دې پوره کړي او د هیواد د پرمختګ په لاره کې د دوی له ټولو هڅو څخه مننه او ستاینه کوي. سپاسگزار هستیم ما مردم ولسوالی خان آباد از خدمات امارت اسلامی که تقریبا در مدت 3 سال کم و بیش می شود این خدمات را هیچ کس در پیش هر کسی باید برملا باشه، هیچ کس نادیده نگیره. آفتاب به 2 انگشت پنهان نمی شود. کاملا حمایت خدا از امارت اسلامی سراپا اعلان میکنیم و انشاءالله تمام مردم ولسوالی خان آباد در کنار امارت اسلامی به خاطر پیشبرد برنامه‌های عمرانی، بازسازی و امنیت در کنارتان هستیم. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د کندوز ولایت رهبري له دې وړاندې د دشترچي ولسوالۍ څخه هم لیدنه کړې وه او د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې یې له نږدې اورېدلې او څارلې وې.